سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل یم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه په یو مثلث کې د مثلثونو شمېر باید څنګه پیدا کړو. په یو مثلث کې چې نور مثلثونه رسم شوي موږ څنګه ښیو چې په دا مثلث کې دومره مثلثونه وجود لري. مثلا دا د یو مثلث شکل دی. وای تاسو په دغه مثلث کې څو رنګه مثلثونه وینئ A B C D. په دې مثلث کې څو رنګه مثلثونه وجود لري. یا مثلا په دې شکل سره دا د A B C په مثلث کې داسې نور مثلثونه رسم کړي دي. وای تاسو په دغه مثلث کې په دغه ټول غټ مثلث کې څو رنګه مثلثونه وجود لري. ټول مثلثونه شمېر یې څو رنګه دي. یا مثلا په داسې شکل سره وای تاسو په دغه شکل کې څو رنګه مثلثونه وینئ. دا چې موږ په دغه مثلثونو کې د مثلثونو شمېر پیدا کوو چې په دې کې د ټولو مثلثونو شمېر څو رنګه دي. د دې یو اسانه لار داسې ده چې تاسو په دلته داسې شمېرې لیکئ 1 2 وروسته دغه شمېرې سره جمع کړئ 1 جمع 2 یو جمع 2 څو کېږي 3. یعنی په دغه شکل کې 3 مثلث وجود لري چې یو دا کوچنی مثلث دی یو دا کوچنی مثلث دی 2 یو دا ټول غټ مثلث دی دا 3 مثلث دغه زموږ حاصل 3 وو همدغه 3 مثلثونه پکې رسم شوي دي. اوس په دې مثلث کې څو رنګه مثلثونه وجود لري. اسانه لارې ما تاسو ته وښول چې داسې شمېرې به انتخابوو 1 2 3. دا چې اوس په دې مثلث کې څو مثلثونه وجود لري تاسو به راولاړ سئ دغه عددونه به په خپل منځ کې سره جمع کړئ 1 2 3 3 3 6. په دغه شکل کې تاسو 6 لاندې مثلثونه وجود لري. دا چې اوس مثلا په دې شکل کې وګورو چې په دې مثلث کې څو رنګه مثلثونه وجود لري د ټولو مثلثونو شمېر یې څو رنګه دي. تاسو به راسئ ته به شمېرې ورکړئ 1 2 3 4 وروسته به دغه شمېرې په خپل منځ کې سره جمع کړئ یعنی 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4. دا که سره جمع کو 1 2 3 3 3 6 4 10. یعنی په دغه شکل کې موږ ته څو رنګه مثلثونه وجود لري 10 دانې. دا په یو مثلث کې چې د نورو مثلثونو شمېر پیدا کوو چې په دغه شکل کې ټول مثلثونو شمېر څو رنګه دي. په دغه شکل به تاسو په یو مثلث کې د مثلثونو شمېر پیدا کوئ. لیدنه سمو مننه.